السلام علیکم زده کوونکو ستړي مه شئ څنګه یې؟ علیکم سلام معلم صاحب. مننه معلم صاحب، موږ ښه یو. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه وئ. مننه، زه هم ښه یم. قدرمن لیدونکو تاسو ته هم سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو هم جوړ او روغ اوسئ او تر پایه زموږ سره په خپرونه کې اوسئ. زموږ د نن ورځې درس عنوان به حسن جان ووایي. زموږ د اوسنۍ درس عنوان د پونیټ مربع یو رګه او دوه رګه تزویج دی. مننه حسن جانه، اوس هم د زده کړې موخې ګورو. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د پونیټ له مربع او مخینې سره یې بلد شي، د یو رګه او دوه رګه تزویج په هکله مالومات ترلاسه کړي. خو ګرانو زده کوونکو، لومړی باید ووایم چې د پونیټ مربع د بیولوژي له مهمو بحثونو څخه ده او په ځانګړې توګه د جینیټیک په برخه کې اړینه ونډه لري. دا چې ولې په دې نامه یادیږي او کله د جینیټیک د علم مباحثو ته دننه شوې ده، په دې اړه به یوه انځوریزه کڅوړه په ګډه سره وګورو. تاسو پام وکړئ. په 1905 زیږدیز کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه د تزویج د ممکنه پایلو په هکله یوه ساده تګلاره پیدا کړه. دغه تګلاره د هغه په افتخار د پونیټ مربع په نامه یادیږي. په دغه مربع کې د یوه والد الیلونه په افقي بڼه د جدول په پورتنۍ برخه کې او د بل والد الیلونه په عمودي بڼه د جدول په کیڼ لوري کې لیکل کیږي. معلم صاحب، زه هم پوه نه شوم چې موږ څرنګه کولی شو دغه تزویج په دې مربع کې ځای پر ځای کړو. وګورئ، که تاسو د والدینو یا مور و پلار پر جینوټایپ پوه شئ، د پونیټ مربع به کارولو سره کولی شئ چې د راتلونکي نسل یعنې د اولادونو د جینوټایپ او فینوټایپ وړاندوینه هم وکړئ. معلم صاحب، کیدای شي یو مثال راکړئ چې که په جینوټایپ پوه شو څرنګه د راتلونکي نسل د فینوټایپ او جینوټایپ وړاندوینه کولی شو؟ حتما تاسو دقیق پام وکړئ. د بیلګې په توګه د یو نبات د یو والد جینوټایپ کوچنی پی او د بل والد جینوټایپ لوی پی دی. الیلونه بیلوو او د مربع په هره خانه کې په افقي او عمودي بڼه لیکو او سره ضربوو یې. له امله یې لیدل کیږي چې د لومړي نسل ټول الیلونه ارغواني رنګه یعنې لوی پی کوچنی پی جینوټایپ لري او خالص نه دي. ولې معلم صاحب؟ ځکه مو ولیدل چې جینوټایپ یې د دواړو مور او پلار د جینوټایپ له ترکیب څخه دی او د لومړي نسل رنګ ځکه ارغواني دی چې د سپین رنګ په پرتله په غالبه بڼه عمل کوي. معلم صاحب، زما یو بل څه ته پام شو. مهرباني زلمی جانه. یعنی یو د کوچنی پیالي له والد څخه یعنی سپین ګل او بل د لوی پیالي له والد څخه یعنی ارغواني ګل اخیستل شوی چې لوی د لومړي نسل د 4 اولادونو په لومړیو کې راغلی ده. یعنی ارغواني رنګ د غالبیت ښکارندویي کوي، همداسې ده؟ بالکل زلمی جانه، ډېر ښه ټکي ته دې پام شو. معلم صاحب، کیدای شي یو بل مثال هم موږ ته کار کړئ؟ هو، دا ځل د پونیټ په مربع کې د لوړې ونې ځانګړتیاوې تاسو ته درښایم. یعنې یوه لوړه ونه لرونکی نبات له یوې لنډې ونې لرونکي نبات سره تزویجوو او ګورو چې 4 نوي رامنځته شوي نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. د بیلګې په توګه که د لوړې ونې لرونکي یعنی لوی ټي مؤنث نبات او د ټیټې ونې لرونکي یعنی کوچني ټي مذکر نبات تزویج په پام کې ونیسو، نو لومړی نسل یا F1 د فینوټایپ له اړخه د لوړې ونې نباتات دي. یعنی د مور د لوړې ونې ځانګړنه غالبه ده او د لومړي نسل ټول غړي لوړې ونې لري. بالکل حسن جانه، یعنی د فینوټایپ یا ظاهري بڼې نسبت یې 4 په نسبت 4 دی او ټول لوړه ونه لري. خو د جینوټایپ له اړخه هیتروزایګس دی، یعنی په لوی ټي کوچنی ټي سره ښودل کیږي او په بشپړ ډول ناخالص دي. د خالص صوب څخه موخه دا ده چې دواړه توري باید یا کوچني او یا لوی. بالکل، که چیرې د یو نسل جینوټایپ مختلط وي ناخالص ورته وایي. خو که په یو نسل کې دواړه ورته خواص سره راټول شوي وي، په هغې صورت کې بیا خالص دی. معلم صاحب، مثلا کیدای شي یو مثال ورکړئ چې خالص نسل هم شتون ولري؟ خو بکتاش جانه، که چیرې د لومړي نسل 2 غړي چې مخکې مو کار کړل سره تزویج کړو، په دویم نسل کې حتما یو یا 2 خالص نسلونه رامنځته کیږي.
یعنې له پلار او مور دواړو څخه د یوې ځانګړنې ورته خواص په ارث وړي. تاسو وګورئ. کله چې د F1 نسل سره تزویج شي، په F2 نسل کې د فینوټایپ له اړخه لیدل کیږي چې یوه لنډه ونه لرونکی او 3 لوړه ونه لرونکي نباتات منځته راځي چې د فینوټایپ له اړخه یې نسبت 3 په نسبت 1 دی، خو د جینوټایپ له اړخه یو نبات خالصه لوړه ونه، 2 نور ناخالصه لوړه ونه یا لوړ قد او یو بل خالصه لنډه ونه لري، یعنی نسبت یې 1 په نسبت 2 په نسبت 1 دی. بکتاس جانه اوس پوه شوې؟ هو معلم صاحب اوس سم پوه شوم. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو او ژر بیرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. په دې برخه کې به په ډېرو مهمو موضوعاتو خبرې وکړو چې یو رګه او 2 رګه تزویج دی. لومړی به پیل د یو رګه تزویج نه وکړو. هغه تزویج چې پکې د ژوندي موجود یوازې یوه ځانګړنه په نظر کې ونیول شي د یو رګه تزویج په نامه یادیږي. معلم صاحب نو مخکینی مثال چې د نبات د قد په هکله مو وویل، د یو رګه تزویج پورې اړوند دی. هو بکتاس جانه، وګورئ. 2 داسې نباتات په پام کې ونیسئ چې د خپلې ونې لپاره 2 بېلابېل الیلونه یعنې لوی ټي او کوچنی ټي هیتروزایګس جینوټایپ ولري. پوهیږو چې دغه نباتات 2 ډوله ګمیتونه جوړوي چې یو یې لوی ټي او بل یې کوچنی ټي دی. د پونیټ په مربع کې یې د تزویج پایله پر سکرین کتلی شئ. یعنی هره مربع د مذکر او مؤنث ګمیټ د القاء پایله ده. هو زلمی جانه. ښه، نو بیا هم سکرین ته وګورئ. که د دغه تزویج جینوټایپ او فینوټایپ ته وګورو، واضح ده چې 4 پایلې ترلاسه کیږي چې یو نبات یې لوی ټي دی چې د خالصې لوړې ونې لرونکی دی. 2 نور نباتات یې لوی ټي، کوچنی ټي یا هیتروزایګس یا ناخالص دي، او یو بل نبات یې کوچنی ټي دی چې د لنډې ونې درلودونکی دی. معلم صاحب هغه 2 نباتات چې لوی ټي، کوچنی ټي یا هیتروزایګوس جینوټایپ ولري، لوړه ونه لري که لنډه؟ حسن جانه، لوړه ونه لري، یعنی لوی ټي چې غالب الیل دی لومړی راغلی. په ټوله کې دغه 2 نباتات لوی ټي، کوچنی ټي خالص نه دي، ځکه په ځان کې د غالب او مغلوب دواړه صفتونه لري. معلم صاحب د دغه 4 نباتاتو تناسب چې یو یې خالصه لوړه ونه، 2 هیتروزایګوس او یو هم خالصه لنډه ونه لري، څرنګه دي؟ ښه نو زده کوونکو، دا موضوع به زه تاسو ته دلته په تخته باندې کار وکړم. د یو رګه تزویج تناسب چې مخکې مو کار وکړ، البته د جینوټایپ له اړخه په دغه ترتیب دی، ځکه لومړی یوازې د خالصې لوړې ونې نباتات حاصل شوي، نو ځکه لیکو په نسبت د زلمی جانه څو؟ 1 په نسبت د 3. نه زلمی جانه، تا چې څه وویل هغه د فینوټایپ نسبت دی. هو معلم صاحب په یاد مې شول 1 په نسبت د 2 کیږي، ځکه چې 2 هیتروزایګوس نباتات هم ترلاسه کیږي. شاباس، اوس د سم ویل، یعنی 1 په نسبت د 2 کیږي. 1 په نسبت د 2. حسن جانه، ته ووایه چې د راتلونکي بل جینوټایپ نسبت یې څو کیږي؟ آخري هم یو راځي، ځکه موږ یوازې د یو خالص لنډې ونې لرونکي نبات لرو. آفرین. نو زموږ د جینوټایپ کلي نسبت 1 په نسبت د 2 په نسبت د 1 شو. زه به دلته 1 هم ولیکم. ډېر ښه. خو د فینوټایپ له اړخه یې نسبت 1 په 3 دی، یعنی 3 نباتات لوړه ونه لري او 1 نبات هم لنډه ونه لري. د یادولو وړ ده چې دغه مربع د مندل د تجربو د پایلو شمیرنه اسانه کوي. معلم صاحب د لوړې ونې او لنډې ونې له ځانګړنې پرته کیدای شي د یو رګه تزویج یو بله بېلګه هم کار کړئ؟ هو، خو تاسو د انسان یو صفات ووایئ چې کار یې کړو. مثلا د ځینو کسانو د غوږ نرمه د غوږ له څنګ سره نښتې وي او د ځینې نه وي، کیدای شي دغه خاصیت جینیټیکي وي. هو زلمی جانه. زلمی جانه بل مثال نه پیدا کېدو چې تا د غوږ نرمه یاده کړه؟
ستونزه نشته زده کوونکو ښه مثال دی او دقیقا د مخکیني مثال په توګه د پونېټ په مربع کې کاروو. معلم صاحب دغه مثال زه کار کړم. هو زلمی جانه راځه. ښه نو راځه زلمی جانه دا کار ته ترسره کړه. ښه که مو خوښه وي د غوږ تړل نرمه په کوچنۍ اف توري او د غوږ پرانیستې نرمه په لوی اف توري وښایم. سمه ده. نو زه لومړی پونېټ مربع رسموم او بیا تزویج ترسره کوم او بیا تشریح کوم. مهرباني. ما دوه هیټروزایګوز نسلونه سره تزویج کړل چې پایله یې داسې ده. یو کس د لوی اف جینوټایپ سره رامنځته کیږي، یعنې د غوږ نرمۍ پرانیستې ځانګړتیا خالصه ده، او دوه نور د لوی اف او کوچني اف جینوټایپ سره رامنځته کیږي چې نوموړې ځانګړتیا یې هیټروزایګوز او یا هم ناخالصه ده، او همدارنګه یو وروستی کس له کوچني اف خالص جینوټایپ سره رامنځته کیږي چې د غوږ د تړل نرمۍ خالصه ځانګړتیا لري. نسبت یې څه ډول دی زلمی جانه؟ او نسبت یې 1 په نسبت د 2 په نسبت د 1 دی. شاباس. او هغه چې خالص دی د هوموزایګوس په نوم یادیږي. زلمی جانه ډیره مننه، ته کولی شې چې په خپل ځای دې کښېنې. معلم صاحب کیدای شي د دوه رګه تزویج په هکله یو مثال کار کړئ چې پوه شو یو رګه او دوه رګه تزویج سره څه توپیر لري. هو حسن جانه تر دې ځایه مو یو رګه تزویج ولوست، اوس هم دوه رګه تزویج یا دای هایبرید کراس لولو. معلم صاحب دوه رګه تزویج یعنې د دوو بېلابېلو ځانګړنو تزویج. هو بکتاش جانه، خو وګړي باید خالص وي ځکه یې درته تعریفوم، تاسې هم نوټ کړئ. دای هایبرید یا دوه رګه تزویج د دوه داسې خالصو وګړو تزویج دی چې یوازې په دوه ځانګړنو کې یو له بل سره توپیر ولري. ومو لیکل؟ هو معلم صاحب خلاص شو. دوه رګه تزویج د یو رګه تزویج په شان دی او په دغه ترکیب کې د ګمیتونو ډېر ډولونه رامنځته کیږي او د ترکیب له امله یې ډېر شمېر جینوټایپونه او فینوټایپونه رامنځته کیږي. معلم صاحب دوه رګه تزویج د یو رګه تزویج په شان د پونېټ په مربع کې ایښودل کیږي. هو د یو رګه تزویج په شان کاریږي. تاسو وګورئ. منتل په دوه رګه تزویج کې د مشنګ دوه ځانګړنې یعنې د دانې بڼه او رنګ په پام کې ونیول. هغه داسې نباتات چې د دانې بڼه یې خالصه ګرده او د دانې رنګ یې خالص زیړ و له هغه نبات سره چې د دانې بڼه یې خالصه ګونځې او د دانې رنګ یې خالص شین و تزویج کړل. په لومړي نسل یا اف یو کې ټولو نباتاتو د لوی آر کوچني آر لوی وای کوچني وای ناخالص جینوټایپ درلود او د فینوټایپ له اړخه یې دانې زیړې او ګردې وې. هو یعنی د دانې د بڼې ګردوالی او د رنګ ژیړوالی غالبې ځانګړنې دي. که دوه رګه تزویج لومړی نسل سره تزویج شي په دویم نسل کې د ځانګړنو ممکنې پایلې په څه ډول دي او شمېر یې څو دی؟ 14 ممکنه پایلې رامنځته کیږي. تاسو بیا هم وګورئ. مندل د لومړني نسل یا اف یو دوه نباتات چې څلور بېلابېل ګمیتونه یا لوی آر لوی وای لوی آر کوچنی وای کوچنی آر لوی وای او کوچنی آر کوچنی وای لري سره تزویج کړل. په ترڅ کې یې 14 ممکنه پایلې ترلاسه شوې چې د ظاهري بڼې یا فینوټایپ له اړخه 9 دانې یې ګردې او ژیړې، 3 دانې یې ګردې شنې، 3 دانې یې ژیړې ګونځې او 1 دانه یې ګونځې شنه ده. نو په دې ترتیب دوه رګه تزویج کې د دویم نسل فینوټایپ 9 په نسبت د 3 په نسبت د 3 په نسبت د 1 دی. معلم صاحب درې رګه څلور رګه او څو رګه تزویج هم لرو؟ هو بکتا جانه پر یو رګه او دوه رګه تزویج سربیره 3 رګه تزویج یا ترای هایبرید او څو رګه یا پولی هایبرید هم شتون لري. که چیرې یو ژوندی موجود د 3 صفتونو له اړخه سره توپیر ولري او سره تزویج شي د ترای هایبرید په نامه یادیږي. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس د یوې لنډې دمې وار را رسېدلی دی. قدرمنو لیدونکو اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ.
قدرمنو لیدونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. په دې برخه کې په زړه پورې فعالیت لرو او ډیره مهمه جنیتیکي موضوع ده چې یو رګه تزویج او دوه رګه تزویج. دا تاسو ته په عملي بڼه وړاندې کوو چې ښه مو په ذهن کې کینی. البته د دې کار او د دې فعالیت د ترسره کولو دپاره موږ دلته جدولونه لرو، همدا ډول د نتایجو د پایلې دپاره ځینې انځورونه او سټیکرونه هم لرو. همداشان دلته راسره وایټ بورډ یا سپینه تخته هم شته چې ترې کار اخلو. ګرانو زده کوونکو، د پونېټ مربع هغه تګلاره یا طریقه ده چې د هغې په واسطه موږ کولی شو چې د اولادونو ځانګړنې معلومې کړو. یعنې دا معلوم کړو چې اولادونه به په راتلونکي کې کومې ځانګړنې لري او دغه خصوصیات یا ځانګړنې د جینونو په واسطه انتقالیږي چې هر جین 2 نسخې لري چې د الیلونو په نوم یادیږي. معلم صاحب کیدای شي اوس خپل فعالیت پیل کړو؟ هو بکتاش جانه، خو نن موږ 2 فعالیتونه ترسره کوو چې له تاسو څخه به یو کس یو رګه تزویج او 2 نور مو په ګډه 2 رګه تزویج فعالیت ترسره کوئ. معلم صاحب زه په یوازې د یو رګه تزویج فعالیت ترسره کوم. زه او بکتاش جان د دوه رګه تزویج فعالیت ترسره کوو. ډېر ښه دی زده کوونکو، نو زه به د یو رګه تزویج جدول نصب کړم په تخته باندې. وروسته د هغه به حسن جان راشي او تشریح به یې کړي. ښه، نو اوس به حسن جان راشي او د یو رګه تزویج پایلې به دلته په دې جدول کې ځای په ځای کړي او همدارنګه د دې انځورونه به هم ګټه واخلي او په اړونده ځای کې به یې ځای پر ځای کړي. راځه حسن جانه. سمه ده معلم صاحب. حسن جان خلاص شو کار دی؟ هو ښوونکیه. معلم صاحب ما د دویم نسل 2 یو رګه ارغواني ګلانو سره تزویج کړه چې د لومړي پایله ای ارغواني خالص رنګ، دویم او دریم ارغواني رنګ لري خو نه خالص دی، څلورم هم سپین رنګ او خالص ده. شاباس حسن جان، آفرین. کیدای شي ووایاست چې ول دویم او دریم ګلان ناخالصه دي، په داسې ډول کې چې تاسو وویل چې لومړی ګل خالص دی او یو رنګ لري. هو د خالص ارغواني ګل په جینوټایپ کې غالبې ځانګړنې لوی ای سره یوځای شوي، خو په 2 ناخالص ارغواني ګلانو کې غالبې او مغلوبې سره یوځای شوي، خو د مغلوبه لیل ځانګړنه چې سپین رنګ ده نه بریښي او ځان نه ښکاره کوي. نو څلورم ګل بیا ولې خالص سپین شو؟ ځکه په دغه ګل کې دواړه مغلوبې ځانګړنې سره یوځای شوي دي. هیر مې نشي چې د دغه تزویج د جینوټایپ نسبت یو په نسبت 2 په نسبت یو، یعنی یو خالص غالب یا لوی ای 2 هایدروزایکوس یا لوی ای کوچنی ای او یو مغلوب خالص یا کوچنی ای ده. د فینوټایپ نسبت هم 3 په نسبت یو ده، یعنی 3 ارغواني ګلان او یو سپین ګل. ډیر ښه حسن جانه، تا تر دې ځایه خپل فعالیت ډیر سم مخته بوته. اوس نو زه تاسو ته د ډالیو برخه ده، ډالۍ به هم درکړم. له دې ډالیو نه یوه وټاکه او خپل ځای ته لاړ شه. هله نو مهرباني. ډیر ښه، اوس نو د دویم ټیم نوبت دی چې راشي او خپل جدول سرته ورسوي او تکمیل یې کړي. زه به تاسو ته دا جدول دلته نصب کړم. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس به تاسو راشئ او دغه جدول به تاسو ډک کړئ. البته په دې جدول کې د نباتاتو د 2 رګه تزویج چې د لومړي نسل څخه رامنځته کیږي هغه پایلې به دلته ځای په ځای کړئ او کار به دواړه په مشورې سره کوئ. راځئ په خیر. سمه ده معلم صاحب.
معلم صاحب ترسره مو کړ. په رښتیا هم چې ډېر سخت او په زړه پورې و، خو له نیکه مرغه ترسره مو کړ. ډېر عالي زده کوونکو. اوس مو د جینوټایپ او فینوټایپ نسبت یې هم لږ تشریح کړئ. موږ د دوه رګه تزویج په دویم نسل کې 14 ممکنه پایلې ترلاسه کړې. البته ځکه ورته دوه رګه تزویج وایي ځکه چې د نباتاتو دوه ځانګړنیان د دانې بڼه ګرده او ګونځې او همدارنګه د دانې رنګ زیړ او شین په پام کې نیول شوی و. ډېر ښه زلمی جانه. د یادولو وړ دی چې لوی یاد د دانې خالص ګردوالی او همدارنګه لوی وای د دانې ژیړ رنګ استازیوالی کوي چې دواړه غالبې ځانګړنې دي، او همدارنګه کوچنی آر د دانې خالص ګونځیوالي او کوچنی وای د دانې شین رنګ استازیوالی کوي چې دواړه مغلوبې ځانګړنې دي. د تزویج په پای کې د فینوټایپ تناسب 9:3 نسبت په 3 نسبت په 1 دی. د دې خبرې معنا څه ده؟ کیدلی شي چې لیدونکو ته یو څه نور هم واضح کړئ. معلم صاحب یعنې له 14 ممکنو پایلو څخه 9 دانې ګردې ژیړې دانې، 3 ګردې شنې دانې، 3 نورې ګونځې زیړې دانې او یوه بله هم شنه ګونځه دانه ده. ډېر ښه زده کوونکو، ډېر عالي. اوس تاسو کولی شئ چې د دې ډالۍ نه خپلې ډالۍ ځان ته وټاکئ او لاړ شئ په خپلو ځایونو کې کښېنئ. ښه نو زده کوونکو، اوس به لاړ شو او په لنډه توګه به د نن ورځې د زده کړې پایلې په ګډه سره وګورو. سکرین ته پام وکړئ. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د پونېټ مربع د ارثي ځانګړنو د وړاندوینې لپاره یوه ساده تګلاره ده چې رینالډ پونېټ معرفي کړه. په هغه تزویج کې چې د ژوندي موجود یوازې یوه ځانګړنه په پام کې ونیول شي د یو صفته یا یو رګه تزویج په نامه یادیږي. په هغه تزویج کې چې د ژوندي موجود دوه ځانګړنې په پام کې ونیول شي د دوه رګه تزویج یا ډای هایبریډ کراس په نامه یادیږي. که په یو تزویج کې د ژوندي موجود درې ځانګړنې په پام کې ونیول شي د درې رګه تزویج یا ترای هایبریډ کراس، او که له دریو څخه ډېرې ځانګړنې په پام کې ونیول شي د څو رګه تزویج یا پولي هایبریډ کراس په نامه یادیږي. او اوس هم د راتلونکي درس عنوان ګورو. راتلونکی درس کروموزوم او د حجرو ډولونه. قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښې چارې.